د خپل طرف نه د خپل قوم طرف نه د راغلي ملمنو د طرف نه زمونږ د تاجک اتحاد پاکستان چې کومه 47واں یوم کلیزه ده زه تاسو ټول ته مبارکبادي پیش کوم. یقینا وخت ډیر زیات تیر شو او تاسو د سحر نه د 9 بجو نه ناسې انتظار کوئ. پروګرام هم بیا لیټ شروع شو په منځ کې پکې لږ وخت براله بیا به هم د چا څه کارونه نه کوشش دا کوم چې د اختصار نه کار واخلم. وجه بنیادی د هغې دا ده چې کومې خبرې وې نو هغه زموږ چې څومره مقررین وو هغې دلته د بورۍ په لحاظ باندې د اتفاق او د اتحاد په حواله باندې دغه شانتې زمونږ مولانا صاحب چې هغه کومې خبرې کړې دي مولانا شاکر صاحب زما د هغې د خبرو سره مکمل اتفاق دی. هغه چې کومې خبرې کړې دي نو مطلب هغه خبرې زما هم دي ځکه چې د رورۍ په حواله باندې ډېر زیات چیمګویه کېږي نن په معاشره کې او تاسو ګورئ چې اکثر زه دا صاحبان یم په سوشل میډیا باندې تقریرونه کوي په جماعتونو کې تقریرونه کوي او سپیشلی زمونږ ملاک ډیویژن په دې حواله باندې ډېر زیات ټارګېټ کړی دی. تاسو به ګورئ هم تاسو ته به د دې متعلق شکایتونه هم راغلي بلکې زمونږ ته هم شکایتونه راغلي دي او خودی شته ما خو ورته د خپل طرف نه چیلنج ورکړی دی او دا مې ورته ویلي دي چېرې ته زما سره کښېنه زما سره په دې حواله باندې مناظره وکړه که فرض که زه دې پاتې راوستم دا قومیت دا څیز به پرېږدو او که فرض مې ته مې پاتې راوستې نو ته به ګورې دا ممبر بیا پرېږدې خو د الله احسان دی تر ننه پورې زما هغه مناظره چې کوم مطلب هغه قبول کړی نه ده پاتې به کېدې راغلی دی. خبره بنیادي دا ده د قومیت په حواله باندې که څوک د قومیت د حیثیت نه انکار کوي او په دې شکل کې چې دا قومیت د عصبیت دپاره د بې اتفاقۍ دپاره ځان د غټو ساتلو دپاره په یو بل قوم باندې ځان د اوچت حسابولو دپاره یا د تفریق دپاره یو سړی خپل قوم ثابتوي یا ښکاره کوي نو یقینا چې دی نو دا غلطه خبره ده. خو فرض کا یو سړی د خپل قوم د دې خبرې لپاره ښکاره کوي چې زه د خپل رور وپېژنم زه خپل شناخت جوړ کړم زه خپل تعلق جوړ کړم نو زما خیال دی په دې کې به غیر اسلامي څه خبره نه وي. خو دا بعضې خلک د خپل ووټ د بچاو دپاره د خپل سیاسي کرسۍ د بچاول لپاره د خپل سیاسي ناکامۍ دپاره دا خبرې په معاشره کې پلاوهي نو زما هغه خلکو ته بیا چیلنج دی چې د خدای خاطر وکړئ دا خبرې چې کوم نه هغه تاسو مه کوئ په خپلو جماعتونو کې په خپلو مدرسو کې او یا په خپلو جنازو کې چېرې ځکه چې دا زه اورم زه پرې ټلیفون موبایل باندې په سوشل میډیا باندې دا خبرې زه ګورم زه ستاسو نه یو تپوس کوم دا کوم پنډال چې ناست دی تاسو د ننه پورې چېرته د یو بل قوم سره په دې خبره مقابله کړې ده چې آیا موږ اوچت قوم یو تاسو کوز قوم یئ چا دا مقابله کړې ده چا دا تفریق تر ننه پورې کړی دی چې مطلب ستا قوم دا دی زما قوم دا دی چا به نه یې کړي لکه دا خبره به چا نه یې کړي. خو بدقسمتي دا ده چې بعضې خلک چې کوم نه مطلب هغه دې خبرې له یو غلطه غوندې هوا ورکوي. نو ګزارش مې دا دی چې په دې خبره کې په دې معامله کې زمونږ د عالمانو صاحبانو مولانا شاکر صاحب دلې یو ډېر لوی اهم رول دی او پکار دا ده چې مولانا شاکر صاحب او دغه شانتې زمونږ د رورۍ نور کم عالمانی هغه راپورته شي او د دې خبرې مخنیوی وکړي چې وروره دا تاسو کومه خبره کوئ دا کم تاسو تفریق متعلق چې کومه خبره کوئ یا تفریق پلاوهئ د تاجک اتحاد پاکستان دا هرگز مقصد نه دی. زمونږ مقصد به انشاءالله تعالی د قرآن د حدیث چې کوم واضح حکم د سورې حجرات دی چې لتعارفو د دې دپاره دی موږ به خپل یو بل د دې لپاره هلې ځلې کوو پروګرام به کوو میټینګ به کوو خپلې هلې ځلې به دې لپاره کوو چې موږ خپل تعارف خپل شناخت وکړو او انشاءالله تعالی موږ په دې خپل شناخت او په دې خپل تعارف کې چې کوم دغه کامیاب وځي. زه ډېر خبرې کول نه غواړم ځکه چې وخت هم مختصر دی مازدیګر دی زمونږ چیرمین صاحب هم څه خبره کوي ډېرو ملګرو پکې چونکې د رورۍ په حواله باندې خبرې وشولې جي
تاریخي پس منظر زمونږ طاهر صاحب کېښود، زمونږ سردار منیر صاحب کېښود. زه یقینا د هغې د کویټې د مشرانو د مېلمنو انتهایي مشکور یم چې باوجود د دې چې دا ډېرې لویې فاصلې دي د تیمرګري او د کویټې په منځ کې د کم از کم د 18 غنټې سفر دی، بیا ورسره د 2 غنټې دی خوا کې ده، نو راوند اباؤټ 20 غنټې سفر هغې کې وکړو. او مطلب ستاسو را زمونږ خواله راغله، دلته زمونږ سره کېناستل، زمونږ په پروګرام کې زمونږ د پروګرام ته ډېره زیاته عزتافزایي وکړله. نو یقینا زه د خپل طرف نه د هغې مشرانو د خپل تاجک اتحاد پاکستان چې دا په پنډال کې څومره ناست دي د هغې د ټولو طرف نه د دې مشرانو ډېر انتهایي مشکور یم. بیا طاهر صاحب او د هغې سردار صاحب هغې 2 اعلانات وکړو، یو انکیش اعلان یې وکړو. زه د هغې د دې تعاون هم انتهایي مشکور یم چې هغې د خپل طرف نه زموږ د تنظیم دپاره د دې پروګرام دپاره هغې د خپل طرف نه د 50 روپو اعلان وکړو. نو دا هم زموږ دپاره ډېره خوشاین خبره ده او موږ د دغې چې کوم مشکوري ادا کوو. دغه